بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. صدق الله مولانا العظيم. قل اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو آیا اندعو آیا منگا اولو من دون اللہ دا اللہ نسیوا ما اغچالرا لا ينفعنا چی نفع نرا کئی منتا ولا يضرنا او نہ نقصان را کئی منتا ونرد او بیرتا وگرزول شونگا على اعقابنا وبند اخبلو بعد قصد دینا اذ هدانا اللہ چه ہدایت اکڑ منتا اللہ تعالی کالذی پشاند آغچا استہوته الشیاطین چه بیلار کڑوی آغا شیطانانو فی الارض ازمکہ کی حیران پاتش لہو اصحاب داغ ملگری دی یدعونہو چه بلی آغا الى الہدا سملار طرف تا ائتنا چراش منتا قل دوایا ان هدى الله بشکا ہدایت اللہ هو الهدى اغا ہدایت دے وامرنا او منتا حکم دے لنسلم چی فرما بردار شو لرب العالمین دا جہانونو پروردگار تا وان او داهم اقیموا الصلاة چی قائم کرونگا ملز واتقوه او یرکو دا اغا وهو الذي او هم اغزات دے الیه چاغت رفتا تحشرون تاسو وجمع کولش وهو الذي او هم اغزات دے خلق السماوات چی پیدای کرد اسمانونا والارض او زمکا بالحق بحق سر ويوم يقولوا او فكما ورست دوی وائی کن فیکون چشا نواغ بشا قوله الحق دد خبر الاختیار وله الملک او هم داغه حکومت دے یوم فکما ورست ينفخ وکے ہوا علشی فی السور کشبیلی کی عالم الغیب اغپوها دے پٹول پٹو والشہادت او کارا خبروان وهو الحکیم او اغاد حکمت خاوند دے الخبیر خبردار. سورہ انعام 71 72 اور 73 نمبر آیتوں دی دی آیتوں کے دشادنی ټول مضامینو خلاصہ بیان شي او هغه خلاصہ دا ده چې هر قسمه نفع او نقصان
دا یو الله پلاس د دنیا او د آخرت هر کامیابی ناکامی دا په حکم سره ژوند او مرګ دا په لاس کې خو او بد دا په حکم سره نو د دې عقایدنا بعد آیا اندعو من دون الله موږ د الله نه علاوه بل څوک بل د بل چا موږ عبادت شروع نبی علیہ السلام ته حکم دی چې د خلکو ته ووایي دی نه تاسو وکړه هغه ذات چې د هر څیز مالک دی هغه موږ پرېږدو او هغه څیزونه چې خپل مخلوق دي هغه فرښته ده هغه پیغمبر دی هغه پیریانو دسته هغه ګټه ده خټه ده غر دی ور دی سپوږمۍ ده ستوری دی اور دی دې کې که هر څه تاسو معبود جوړ کړي دي دا ټول مخلوقات دي د دې په لاس کې نفع او نقصان نشته نفع او نقصان حقيقي مالک هغه یو الله په ظاهره اور دا نفع هم ورکوي هر څه په خپل موږ په دې باندې او بل طرف ته دا نقصان هم ورکوي چې انسان سوځي کور ولا سوځي سامان اسباب ولا سوځي نو په ظاهره هم د داخګار چې نفع او نقصان دا ورکوي دا حقیقت کې نفع او نقصان دا ورکوي دې کې د نفع او د نقصان چې کوم قوت ته استعداد ته او صلاحیت ته هغه الله رب العزت پکې دی که الله رب العزت نه غواړي دا څوک سوځول شي همدغه اور یخ شي نو چې کوم څیز موږ له نفع او نقصان نه راکړي د هغې موږ څنګه عبادت وکړو او تاسو دا وایئ چې موږ د سمې لارې نه بېلارې شو په خپلو پوندو باندې الټه وګرځو زمونږ مخ قبلې طرف ته ده مونږ د قبلې نه مخ واړو او بل طرف ته مخ زمونږ مخ هغه قرآن طرف ته ده د الله احکام طرف ته ده نو مونږ هغې ته شا کړو آیا تاسو دا غواړئ نو د دې مثال خو د یو داسې کس دی چې هغه باندې دریان شیطانان او هغه کس په سمه لار روان و شیطانانو ته نه لاره خطا کړه اوس هغه حیران پریشان سرګردان دی چې کوم پل نو آیا تاسو دا غواړئ چې موږ هم د دغې کس په شانتې شو چې هغه نه خپله لاره هېره شي حالانکې موږ ته خو لاره الله رب العزت ښودلې ده او دا کس چې کوم دی چې کوم حیران پریشان دی د نور خلک د هغه ملګري هغه سمه لاره ښیي خو دی نه راځي دی بیا هم هکه د شیطانانو د پیریانو او سرګردان دی کله یو لارې طرف ته کله بل طرف ته کله بل طرف ته هغه سمه لاره ته خطا شي دی ته ووایه انه هدى الله سمه لار هغه ده چې الله رب العزت ته په هغه باندې وچوي هدایت هغه دی چې د الله رب العزت طرف قرآن او حدیث قرآن او سنت چې تا ته کومه لاره ښیي دغه لاره سمه ده دغه لاره د هدایت ده دغه ته صراط مستقیم ویلی شي په دې باندې وچلېږه وامرنا لنسلم لرب العالمین او نبی علیه السلام ته حکم دی چې دوی ته ووایه چې موږ ته د دې حکم شوی چې موږ د رب العالمین مخې ته خپل سرونه ټیټ کړو د هغه دپاره موږ لمونځ کوو د هغه نه یره کوو او د هغه احکامات باندې موږ عمل کوو او هم هغه طرف ته زموږ واپس نن نه سبا سبا نه بله ورځ یو ورځ د دې دنیا نه تلل دی چې دې دنیا نه لاړې او د دې دنیا نه انتقال وشو آخرت طرف ته بس د قیامت شروع شو د الله رب العزت په دربار کې بیا جمع کېدل دي هغه جمع کېدل چې هر کله دي هغه ورځ ته د قیامت ورځ او د شپېلي کې د کوکي وهلو ورځ ورته ویلی شي د هغې ورځ هم مالک هغه الله دی هم هغې الله اسمانونو او ځمکې پیدا کړي دي هم د هغه په حکم سره هر کار کېږي او د هغه اختیار دومره دی وایي کن شه فیکون هغه وشي قوله الحق دا هغه خبره بالکل رښتینې ده بادشاهي د هغه ده د قیامت پر ورځ به هغه ټول راجمع کوي عالم الغیب والشهاده دنیا او د آخرت هر غیب هر پټه خبره هغه هم د هغه په علم کې ده او هر ښکاره خبره هم د هغه په علم کې ده او هو الحکیم الخبیر نو
داسې حکمت والا او خبردار ذات دی قابل دی چې دا عبادت وکړو هغه په لاس کې نفع او نقصان ده هغه لاس کې زموږ هره ښېګړه ده نو هم هغه طرف ته بیا واپس تلل دي نو موږ داسې هغه طرف ته لاړ شو چې موږ د هغه حکم منلی د هغه لمونځ موږ ادا کړي د هغه تقوا موږ اختیاره کړي دغه د کامیابۍ ذرایع دي او اسباب دي چې د دې په ذریعې د الله رب العزت رضا د قیامت پر ورځ به حاصله شي الله تعالی دې مال تاسو لا ټول مؤمنانو په قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي قل وایا اے پیغمبر اندعو آیا مونږ وبلو من دون الله دا الله نه سوا ما اغا چالرا لا ينفعنا چې نفع نرا کوي مونږ ولا يضرنا او نه نقصان را کوي مونږ او نرد او بیرته وګرځول شو مونږ على اعقابنا فقلتو خپل باندې بعد پس د دینا از هر کله چې هدانا الله هدایت ورکړه هدایت وکړه مونږ ته الله تعالی کلذي دا پشان د هغه کس استهوته چې بیلارې کړې وي هغه الشیاطینو شیطانانو فی الارض وزمکه کې حیران پاتې شو له اصحاب د هغه ملګري دي یدعونه چې بلی هغه الی الهدى سمې لارې طرف ته ائتنا چې راشه مونږ ته قل ووایه ته ان بېشکه هدى الله هدایت د الله هو الهدى هم هغه هدایت دی وامرنا او مونږ ته حکم دی لنسلم چې فرما بردار شو لرب العالمین د جهانونو پروردگار تا وان اقیمو او دا چې قائم کو الصلاة منز واتقوه او يرکو د اغنا وهو الذي او اغزاد دے الیه چې د طرف تا تحشرون تاسو وجمع کول شي وهو الذي او هم اغدے خلق السماوات چاچ پیدا کړل اسمانونه والارض او زمکا بالحق فحق سرا ويوم يقول او بكم ورځ بوایي کن فیکون چې شا نو هغه بشي قوله الحق د خبره رښتیا ده وله الملک او داغه حکومت دی یوم ينفخ فکم ورځ چې پوکې وهل شي فی الصور پشپیلی کې عالم الغیب هغه پوهه دی په پټو خبرو والشهادت او په ښکاره خبرو وهو الحکیم او هغه خاوند د حکمت دی الخبیر خبردار دی الحمدلله والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء اللهم استر عوراتنا